یو وخت حضرت علی رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې په یو کوڅه کې تېرېدو. ویې لیدل چې یوه ضعیفه او بوډۍ ښځه په ډېر تکلیف سره د اوبو یوه درنده بوشکه په شا وړي. هغې په سختي ګامونه اخیستل او له ډېرې ستړیا یې ساه لنډه لنډه کېده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې د مېړانې او سخاوت سمبول و مخکې ورغی او په ډېرې عاجزۍ یې ورته وویل: مورې، اجازه راکړه چې دا بوشکه زه تر کوره درته ورسوم. بوډۍ ښځې چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه پېژندلو بوشکه یې ورکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوشکه په اوږه کړه او هغې تر کوره یې ورسوله. په لاره کې یې ترې وپوښتل: مورې، ستا د کور نارینه چیرته دي چې ته په خپله دا درنده بوشکه وړې؟ بوډۍ ښځې په خفګان سره وویل: زما میړه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په لشکن کې په یوه جنګ کې شهید شوی. اوس یوازې زه او زما یتیمان ماشومان پاتې. هیڅوک نه لرو چې مرسته راسره وکړي، نو ځکه مجبوره یم چې دا کارونه په خپله وکړم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدل، زړه یې ډېر درد وکړ او په هغه شپه یې تر سهاره خوب ونه کړ. سهار وختي د وړو یو بوجۍ غوړي او خورما راواخیستل او د هغې ښځې کور ته ورغی. کله چې دروازه وټکوله، ښځې وویل: څوک یې؟ ده وویل: هماغه سړی یم چې پرون مې ستا بوشکه راوړه. ستاسو لپاره مې لږ خواړه راوړي دي. ښځې دروازه خلاصه کړه او په خوشحالۍ وویل: الله دې له تا راضي شي او زموږ او د علي رضی الله تعالی عنه ترمنځ دې الله جل جلاله فیصله وکړي، ځکه هغوی زموږ له حاله خبر نه دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل: خورې، زه به ستاسو ماشومانو لپاره ډوډۍ پخه کړم او که ته غواړې ته یې پخه کړه، زه به ماشومان وساتم. ښځې وویل: زه ډوډۍ ښه پخولی شم، ته ماشومان وساته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ماشومان ته غوښه او خرما ورکول او له هغوی سره یې لوبې کولې تر څو هغوی خوشحاله شي. کله چې ښځې تنور بل کړ، حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل مخ د تنور لمبو ته نږدې کړ او له ځانه سره یې وویل: ای علي، د اور ګرمي وڅکه. دا د هغه چا سزا ده چې د کونډو او یتیمانو له حاله غافله وي. په همدې وخت کې یوه ګاونډۍ ښځه راغله. کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه وپېژانده، نو په چغه یې وویل: ای ښځې، توبه وباسه. آیا ته پوهېږې چې دا څوک دی؟ دا خو امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی. بوډۍ ښځه سخته وډاره شوه او په لړزان د غږ یې وویل: یا امیر المؤمنینه، ما وبخښه، ما ستاسو بېادبي وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په ډېرې نرمۍ ورته وویل: نه خورې، بلکې ته ما وبخښه چې تر اوسه ستاسو له حاله غافله وم.